زه جانشیر د مومند د منرل یونین اسوسییشن صدر په حیث باندې چې کومانو زه دې ځای کې چې کومانو دا پریس کانفرنس مونږ کوو ټول په شریکه باندې چې مونږ ته چې کومانو یو داسې ظالمانه چې کومانو ټکس خبرداری راغلی دی چې هغه چې کومانو زمونږ د برداشت نه بار دی او هغه مونږ نشو برداشت کولی ځکه چې زمونږ علاقه ډېره زیاته پسمانده ده او د هر لحاظ باندې چې کومه مونږ سره کومې وعدې شوي وي هغه وعدې هم سرته ونه رسېدلې نو اوس صرف او صرف چې کومه دا غرونه پاتې شوي دي او په دې غرونو کې مونږ چې کومه نو هغه بچو له سره څه رزق چې کومه نو ګټو نو مونږ باندې چې کوم مخکې هغه 90 روپۍ ټن چې کومه نو دغه ایښودلی شوي و ټکس نو په هغې مونږ حکومت سره چې کومه په هغې مونږ هړتال کړی و ډېر ټایم خو بیا به هر حال مجبوره شولو هغه مجبورۍ په وجه باندې مونږ چې کومه نو هغه ومنو اوس چې په مونږ باندې کوم ټکس دوی چې کومه نو دي دا ټکس چې کومه نو دا زموږ د برداشت نه بار دی او دې ته چې کومه نو مونږ تیار نه یو حالانکې دا خبرې چې کومه زما د جنرال سیکرټري د هیات په دغه پکار وي چې هغه دا کړی او هغه اوس په دې ټیم کې موجوده نشته دی بل دا ایلپور چې کومه نو مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی ملګري خو وایي چې دې خبرو سره نورې خبرې مه خاص کوئ خو به هر حال بعضې کسان داسې دي چې هغوی د دې د وجې زموږ غرونه ولاړ دي نو زموږ چې کومانو د دې ایلپورو چې کومان دا مسله دا هم چې کومانو دې سره تړلې ده دا هم چې کومانو حل کول پکار دي زه چې کومانو دا میک قانون اوس پاس کوي او کومه خبره روانه ده د ریالټۍ د اضافه موږ ته دا اوس پته نشته چې څومره اضافه کېږي خو د دې سره چې موږ څومره قام دی ټول غمجن او پریشانه دی خو هغه تاجر بلادري ده خو قام مشران دي هغه ټول پریشانۍ سره مخ دي وزیر اعلی صاحب ته موږ خواست کوو کور کمانډر صاحب ته موږ درخواست کوو چې دا کوم ظالمانه عمل اوس وزیر اعلی صاحب شروع کړي او دا ټیکس په قبایلو باندې پاس کوي موږ ټیکس فری موږ قبایل پسمانده پاتې شوي تاسو راشئ د موزیلا مومند ویزټ د مشران افسران وکړئ وګورئ موږ کې څه دي همدغه ماربل دي زه کیلو وزن وړم تر باندې یو من راځي نو زه د کیلو وزن د وړلو جوګانه یم نو لهذا وزیر اعلی صاحب ته موږ درخواست کوو چې دا تا چا څه مشوره په دې کې کړې چا څه نه شوی دا اضافه ټیکس چې کوم ریالټي ته اضافه کې د دې نه وروسته شه دا مه پاس کوه دا قانون موږ تا ته درخواست کوو بل په دې کې زموږ قام ډېر پسمانده پاتې دی تاسو راشئ وګورئ زما په غرونو کې څه دي زما په غرونه د هغه ځای نه راشي د هغې زه په کرایانو کې دلته ورکوم کارخانو والا ته خپلې روپۍ چې ستا ټیکس را باندې پاسه راشي دا به د کور نه زه ډکوم موږ خو غریب خلک یو کونډې او رنډې ماشومان یتیمان په دې باندې آباد دي قام آباد دی نو دې ماربلو ته دې هېڅوک هم غلط دغه باندې نه ګوري دا د قام د مومندو ماربل دي د مومندو یو پراپرټي ده او قام ته یو پیاده روانه ده خلک په روزګار دي د مومندو نه والا د کراچۍ د څه نه پورې دا خلک ټول په روزګار روان دي نو لهذا حکومت دې په موږ دومره نه ظالم کېږي چې د خپل ولس د خپل عوامو روزګارونه ودروي نو موږ دوی ته بیا هم درخواست کوو کور کمانډر صاحب ته درخواست کوو وزیر اعلی صاحب ته وایم چې تا چا څه مشوره کړې ده او د ریالټۍ د اضافه څه دغه تا کړی دی چیف سیکرټري صاحب ته موږ ویو نو د دې نه وروسته شی موږ سره ظلم مه کوئ خو دا تاسو موږ څه وکړو نو زموږ روزګارونه به ودرېږي چې ودرېږي ټول روزګار به ودرېږي ضلع مومند به ټول په بالکل په خپو کېږي د ګرځېدو جوګه به نه وي د روزګار به نه وي غرونه هر څه به زموږ ودرېږي کوم ټیکس چې دوی سوچ ولګه کړی دی هغه کې کومې لیټس ایشو کړي دي نو هغه 5000% هم ډېر زیات دی په دې پاکستان کې موږ هم اوسو دا نورې صوبې هم اوسي د هغه د صوبو د حسابه هغوی پسې 3% ټیکس زیات شوی دی او موږ ته چې کوم راروان دی دا 5000% دی نو دا موږ هېڅکله نه منو او نه دي ته تیار یو موږ 3% هم نه 3% هم موږ نه تیار یو ځکه چې موږ هغه نشو برداشت کولی دوی را باندې داسې زیات کړی دی چې د نورو د صوبو نه 5000% په موږ باندې زیات لګېدلی دی موږ وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست کوو چې دا کوم اډر دې ایشو کړی دا واپس ورکړه سیکرټري صاحب ته هم وایي او چې کوم زوړ سیستم روانو په هغې باندې بحال وساته ځکه چې موږ څو ونې جنسي پسمانده ده او موږ ډېر غریب خلک یو